بلوچستان کې خونړی ځانمرګی برید او قتل عام بلوڅانو د پوځیانو د وژل کېدو ادعا کړې. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې د یوې چاودنې له امله 22 کسان وژل شوي او 45 نور ټپیان دي. د پولیسو په وینا دغه چاودنه د شنبې په ورځ د بلوچستان په کوټه ښار کې د اورګاډي په یوه تمځای کې شوې ده. پولیسو د مرګ ژوبلې د دغو شمیرو پخلی کړی دی. د راپورونو له مخې چاودنه د اورګاډي له وتلو مخکې د ټکټ پلورنځي ته څیرمه شوې ده. په سیمه کې پولیس چارواکي وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې دغه پیښه یو ځانمرګی برید و. په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې د چاودنې پر مهال په دغه سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره وه او ښایي چې شمیرې تر دې هم لوړې شي. د سیمې څخه سرچینې وایي چې د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. پولیس وایي د چاودنې ځای ته پولیس او د ژغورنې ډلې هم استول شوي دي. سرچینې وایي وژل شوي کسان زیاتره د خیبر پښتونخوا پښتانه دي چې پېښور ته تلونکي جعفر اکسپرس ته منتظر ول. د دغه پیښې پړه د بلوچ ازادي غوښتونکو ډلې منلې ده او وایي د پاکستان پوځیان د یاد تمځای څخه د تګ راتګ لپاره ګټه اخیسته نو ځکه یې په نښه کړل. یادې ډلې یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې پاکستاني پوځیان دې له بلوچستان څخه ووځي ګنې د ورته فدایي بریدونو سره به مخ شي. د پاکستان حکومت بیا یاد برید غندلی او وایي د بې ګناه خلکو وژلو سره به ترهګر خپل شومو موخو ته ونه رسیږي. یاده دې وي چې دې وروستیو کې پر پاکستاني ځواکونو د بلوچستان او تحریک طالبان پاکستان بریدونه ډېر شوي چې هره اونۍ یې لسګونه پوځیان وژل کېږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.